والمقصد د خدای رضا ده. د سړي د الله جل جلاله د هغه نه یریږي او تقوا وي پکې، نو چې رزق ګټي انشاءالله په هغې به ورته اطمینان وي. چې څوک د خدای نه نه یریږي، ګناهونه کوي، حرام مال خوري، رشوت اخلي، ملاوټ کوي، دو نمبر کاروبار کوي، د پردی ځمکې قبضه کوي، د خلکو پیسې خوري او غلا کوي، ډاکې کوي، که ډېر کاروبار او ډېر پیسې وي او ډېر منصب او ډېر مقام او ځمکې، خوشحاله به نه. خوشحالي دا په ایمان او په نیکو اعمالو ده. نیک عمل صرف مونځ دس ته نه وایي، نیک عمل دې ته وایي چې سړی ځان د حرامو نه ساتي. نو تاسو چې دا کاروبار مولانا حق نواز صاحب شروع کوي، د دې به دا نیت وي چې زه د حرامو نه بچ شم. که سړی نفل او ذکر او تسبیحات او وظایف او نور دم درود دا کم کی، خو چې د ګناه نه ځان ساتي، انشاءالله که لږی هم به خوشحالی، که ډېرې هم به خوشحالی، که کچه کورې هم به خوشحالی، که پوخ کورې هم به خوشحالی، که پیسې لږې هم به خوشحالی، که ډېرې هم به خوشحالی. او قسم دی چې الله جل جلاله سره تعلق نه وي او خدای ته خوشحاله نه وي، که پیسې دومره ډېرې شي چې شمېرلی نه شي او ځمکې ډېرې شي، خوشحاله به نه وي. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله خبردار، که تور یې او که سپین یې، که عرب یې او که عجم یې، او مشرق او مغرب والا او ټول نارینه او زنانه او امیان او مولیان ټول دې دا واوري چې اطمینان دا د الله جل جلاله په تعلق کې دی. نو چې کاروبار هم کوي، تاسو به سوچ کوئ چې ما نه خو پکې خدای خفه نه دی، ما نه خو پکې الله خفه نه. بعضې خلک نفلونه ډېر کوي خو ګناه نه پرېږدي، چې وادي بیا به ټنګ ټکور ناروا په ماتم په مړي کې هغه رسم و رواج خلاف شریعت شروع کړي. ته چې د شریعت پابند نه په دې دنیا کې تا ته به ډېر کارونه، روزګارونه او منصبونه خوشحالي به نه. والد صاحب به مې وي رحمت الله علیه، قسم دی وزیر اعظم او صدر چې باتروم ته ځي، باتروم ته نشي تللی. مخکې سیکورټي والا وګوري چې ورشه وګوره ما ته خو څه پراته نه دي. نو چې سیکورټي افیسر ورته کلیننس ورکړي نو دې باتروم ته ځي، متیازې نشي کولی، یو ځای ته تللی نشي، یو خوراک کور پریشانه دی. خو چې الله سره تعلق وي حقه خلک خوشحاله دي. الله جل جلاله دا حلال کاروبار، دا دی دا کاروبار د حرامو نه د بچ کېدو ذریعه وګرځوي. کاروبار په دې نیت کوئ چې د حرامو نه بچ شي. انشاءالله چې الله سره تعلق وي، خدای پاک ورکوي، برکت ږدي. ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. ټول مشکلات، مالی مشکلات، بدني مشکلات او د عزت مشکلات، د منصب مشکلات، نور دشمنۍ او ټولې خبرې، مرضونه، آفتونه، پریشانۍ، ټول دا ټول په تقوا او پرهیزګارۍ او د حرامو نه بچ کېدو، د ګناهونو نه په دې سره به ختمېږي. الله دا ټول حاضر جمع خوشحاله کړي. ډېر په شوق راغلي دي او خدای پاک دا هوټل روان کړي، کاک ته پرې خدای رحمت کړي او مخلوق خدا ته د خدای خیر ورسوي او د دې جولې د خدای د خیر ډکې کړي او زموږ نه خدای د دنیا خیر، د قبر خیر او د آخرت خیر نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.